طبراني یو حدیث نقل کړی دی حضرت علي کرم الله وجهه سے روایت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو ځای کاغذ دی اخبار دی کتاب دی د کتاب ورقه ده پر دې باندې الله نوم لیکلی الله د الله رسول فرمایي 80,000 فرشتې الله راواستی دا کاغذ چې په نالۍ کې پروت دی کاغذ چې په ټپ کې پروت دی دا کاغذ چې په روټ پروت دی 80,000 فرشتې راسي داسې د الله نوم چې دی هغه په خپل لپیټ کې واخلي د الله نوم په خپل لپیټ کې واخلي بس اوس ورته ګورئ عزیزان د الله رسول فرمایي د حضرت علي کرم الله وجهه سے روایت دی طبراني حدیث نقل کړی دی وای الله رب العزت پر د لار باندې خپل یو ولی را روان کړي ولی خپل دوست مشتي خويدا د الله ولی دی درځه چې ورس دعا راته وکړي صحیح د الله رسول فرمایي بس خپل ولی پر د لار را روان کړي را روان نالۍ دا ټپ دی روډ دی سړک دی لار ده په دې کې پر کاغذ نظر ولګېدی لکه زموږ په جنگ اخبار اوس جنگ اخبار سم تیریږي زموږ ټول اخبارونه په اول سر کې الته آیات لیکلي د آیات ترجمه ده الله د رسول نوم خامخا پکې راغلي اوس کته وایي یاره جنگ اخبار دی یاره جنگ اخبار موږ ته دي علاقې د چا نوم عبد الله دی د چا نوم حبیب الله دی د چا نوم حسیب الله دی د چا نوم نقیب الله دی پس راځه دا ټول د الله نومونه دا د دې بیانونه پکې راغلي دي صحیح شو او الته ښکاره آیات راغلي دي اوس اخبار ته ودرېږه راپور دی که دا خپل ښایسته صفا لاسونه نه دي چې تا په شیمپو پرېنځلي دي مردار ګټر دی ورس ورته ودرېږه دا خپل لاسونه مردار که دا خپلې کپړې مردارې که دا خپل چوټې مردارې که خپل نستوړي مردار کا د الله رب العزت عظیم نم په دا ګندګي کې پروت دی دا راوایه صفایه اوس د الله رسول فرمایي پر دا ځای الله ولی رسم ولی چې رسم کوي الله یو سړی تیر شو بل تیر شو هغه ولې دې ته کتلې یو د الله ولی را روان دی د الله ولی زم کېدلی ستم کېدلی چې دا د ملایانو کار نه دی کتا نظر د الله پر نامه ولګېدی بیا تا راپورته کړي د الله د رسول د دغه حدیث مصداق بیا ته یې که ما راپورته کړي هغه زه یم صحیح شو دا خو ورکه خبره نه ده نه ګرانه خبره ما درته کړې ده ورته ګوره اخبار پروت دی کاغذ پروت دی د سکول د کوچنیانو پرچه پرته ده نه او د هغه رقم د سکول کاغذ کتاب کاغذ یې څیرلی دی الفاظ دا پروت دی نور د الله نمونه یا دغه رقم د زموږ د دوکانو کارډونه خلکو جوړ کړي دي یا دغه رقم شاپران یې جوړ کړي پر هغه د الله نمونه لیکلي صحیح شولو نو دغه راواخله که تا راواخستې د الله رسول فرمایي ته ولې الله پر دې لاره راوسې ته په خپله نه یې راغلی اشنو چې ما اوس د الله رب العزت دا نوم راواخست ما صفاک ما یو ځای کښېښود نو چې وسولو د الله رسول فرمایي وایي ستا مور و پلار که مړه وو الله رب العزت په قبر کې هغه زناکارانو خدا مکه بیکار و بېدین و شرابیان نو خو په عذاب مبتلا وو دا ستا د دغه نیک کار په خاطر ستا د مور و پلاره سره الله عذاب ورته کوي ستا د مور و پلاره سره بله خبره ده د الله رسول فرمایي که ستا بابا و ادې کافرانو له الله رب العزت تر یو حده پورې عذاب چې پورته کوي یو هلک دی مسلمان دی مور و پلار یې کافران دي دی پر لارې را روان و کاغذ باندې الله نوم لیکلی وي دا نوم یې راواخېستې صفایه کوي ځای یې کښېښوئ ټیک شو په یو چون مون کې محفوظه ځای بس اوس د الله رسول فرمایي د مور پلار هم کافران دي کافران دغه مور پلار په عذاب دي په قبر کې معلومه ده چې کافران سخت عذاب ورکول کېږي د الله رسول فرمایي د دې بچي د دغه نیک عمل په خاطر تر یو حده پورې الله د بابا او د ادې سره په قبر کې عذاب ورته کوي چې کافران چې کافران اصل اوس په اندازه ولم چې یو سړی د الله د نامه دومره خیال ساتي د الله نوم یې راپورته کوي الله د مور پلار څخه عذاب پورته کوي کافران مسلمانان خو لا داسې مه یادوه نو که اوس یو سړی را ولاړ سو تناره والا دی د هغه رقم سموسو والا دی پکوړه والا دی
د هغه رقم دغه جواري موارد دا شیان چې خرڅوي د اخبار او وخت باندې د الله نوم لیکلی اوس په د دې بیا څونه سزا د دې بیا څونه سزا چې ثواب یې هغه دی عزیزانو خدای هر شي ګوره د لمانځه څو ثواب دی او نو ډېر غټ ثواب دی نه کولای بیا څو ګناه ده نه کولای څو ګناه معلومه خبره شوه نو اوس دلته دغه تا چې کاغذ راواخستی الله رب العزت تا ته ولي ووایي د الله رسول و تا ته خپل دوست ووایي د الله دوست یې درته ووایي او چې ته راولاړ شولې ته ناره واله ته راولاړ شولې تا دا کاغذي کې ته ناره ډوډۍ ورکړله اوس نو هغه بیا جلا خبره ده که ته زه بې عقل یم زه جاهل یم ځان پړی یم ما تعلیم نه دی کړی خلاصېږې نه په دې خبره په دې خو والله پوهېږه چې ستا د پلار نوم لیکلی ستا د مور نوم لیکلی ستا د کوروالا نوم لیکلی والله په پوهېږه په دا کاغذي کې ډوډۍ نه ورکوې او په دې کې چې د الله د رسول نوم لیکلی د الله نوم لیکلی بیا ولې ورکوې او په دا ته نه خلاصېږي چې زه نه وم په خبره دا هغه خبرې نه دي چې په آخرت کې به خدای تا پرېږدي چې دا ته نه وې په خبره تا ولې ځان نه خبره وایي دا کاغذ دې شی پر لیکلی دی ته خو نه به پوهېږې تا څنګه والا ته وایي نو چې په دې چیش لیکلی دی موږ یاره کله کله ډوډۍ پکې ورکوو و ساده کاغذ به یو 100 روپۍ په کیلو کې ګران او دغه 100 روپۍ ارزانه دي صحیح شو راولاړ شو دا 100 روپۍ وسپمولې د الله نوم یې خرڅ کړئ گویا د الله او د رسول دا پاک ښایسته منور خوندور ښایسته نومونه دا یې په 100 روپۍ باندې خرڅ کړو په 100 او چې کوم سړی د الله نوم په 100 روپۍ خرڅوي دا د هغه جوړ دی چې په کوم ځای کې ابو جهل پروت دی د ابو جهل انډیوالان پراته بله به درته وکړم یو سړی و بېدین و بېلارې و بد سړی و دی وخت را روان دی چې ویې کتل په نالۍ کې کاغذ پروت دی تنوي صاحب لیکلي دی کاغذ چې پروت دی نو پر هغه د الله نوم دی دا کاغذ یې راواخیستی بیا یې دا صفایه کړي بیا یې وچ کړي بیا یې خوشبو ورباندې ولګول عطر یې ورباندې ولګوئ یو محفوظ ځای دا کاغذ کښېښود د شپې په خوب کې د الله له جانب ورته وویل شول دا تا چی شو کول یا الله دا ستا نوم دا ستا نوم ما ته خوند نه راکوي چې په دا مردار اوبو کې الله ورته وفرمیل زما ستا سره وعده ده چې تر قیامته د اولیاو نومونه یادېږي په هغه کې به ستا نوم هم دی تر قیامته چې د اولیاو نومونه شاه عبدالقادر جیلاني دی خواجه معین الدین چشتي دی راځه 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 د هغه رقم جنید بغدادي دی پسې راځه سفیان ثوري څوک اولیا چې د اولیاو نومونه راځي په قیامت به ستا نوم په هغو اولیاو کې به یادېږي دا ولې صرف د الله د نامه احترام یې وکړي د الله د نامه احترام یې وکړي اوس پر د الله روان سره جنګ اخبار وګورئ او د جنګ اخبار والا سبا الله پوښتنه وکړي پوښتنه دې هلته ورسره لیکلي چې خیال کوه پر دې د الله نوم لیکلی تا ته څه ضرورت وي چې تا لیکئ د آیات څه ضرورت چې تا ولیکئ دا خو کمال نه دی دا خو کمال نه دی او بیا کله کله یو څوک مړ سوی په اخبار کې انا لله و انا الیه راجعون د تصویر لوړې لاندې لیکلي یا لوړ انا لله خو قرآن شریف آیات اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون دا خو آیات او سموسه ولا سموسه نه کې خرڅي ایت ناره ولا د خدای بیچارهګان په دنیا کې خدای په اور اوس وزن په آخرت کې به هم دا اور په آخرت کې خدای دا اور در باندې مسلط کړی دی په دنیا کې په آخرت کې هم دا اور راځي هغه وجه دونه به حرمتي چې په دغه وطن کې د الله د نامه کېږي په امریکا او په کینیډا او په جرمني کې باندې کېږي بیا چې خاص کر پښتانه یې کوي